ساحل صاحب وایي زما په دواړو اوږو ناستو فرښتو ولیکئ، زما په سر که څه لیکئ پښتو ولیکئ. د ازادۍ علمبردارو د نړۍ قامونو د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو. ساحل صاحب یقینا چې د دې وطن یو داسې اساسه ده چې هغه زه ورته د پښتون کیس وکیل شاعر ووایم نو دا به بې ځایه نه وي چې هغې د پښتون کیس په صحیح معنو کې هغه د هغه په شعر کې ډاکومنټ شوی دی. د نننۍ ورځې په مناسبت سره څنګه چې قیس صاحب پر خپل کلام کې یو ډېر زیات جامع خاکه جوړه کړه او هغې مخې ته کېښوده. طاوله جان د ژبې په اهمیت او د دې په افادیت او هغه دلته د سوات کې بیا نورو ژبو د ورځې د نمانځلو په تاریخي پس منظرو خبره وکړه. ژبه څه ده او ژبه څنګه په وجود کې راځي دا یو ډېر علمي بحث دی او ډېر وخت غواړي، په دې ډېرې خبرې کېدی شي. خو د نننۍ ورځې په مناسبت سره د ټولو نه وړاندې پکار دا ده چې مونږ د بنګال هغه شهیدانو ته یو دغه ورکړو، یو اعزاز ورکړو او د هغې مونږ ډېره زیاته ستاینه وکړو او هغې د ستاینې بلکې د بنګال د هغه شهیدانو د دغې ورځې د قربانۍ نتیجه دا وه چې د ژبې په بنیاد باندې هغې خپله پښتون هغه د قامي ازادۍ بنیاد وګرځېدو. نو دغه بنیادي ایشو ده چې ژبه د انسان ذهن د مزغو د نفسیاتي کیفیاتو او د اظهار په منځ کې د ټولو نه ژوره رشته ده. نوم چوبیس کې وایي چې ژبه صرف په دې خوله کې موجوده د دوو ګوتو امره د غوښې ټوکړه نه ده. که دا ضروري وی او یا د دې اهمیت وی نو د نورالامین یوسفزي په دغه به ووایم د هغه په ژبه چې بیا د میخې په خوله کې پوره 2 کیلو غوښه ټوکړه پرته وي. که په دې اظهار کېدی بیا به سارو زموږ نه ډېر ښه اظهار کولی. اوس آیا دا ژبه چې دا د خالص د رایې د اظهار ذریعه ده یو ټول دی لکه څنګه چې پلاس دی پیچکس دی بل څه شی دی که نه د دې په شا نور هم څه عوامل پراته دي. بیا چې څومره د ژبې د فلالوجي او یا د انتروپالوجي بدی علوما عالمانو چې دې څېړنې کولې نو دا تجزیې ورو بدلې شوې. دې ته ساینټیفیک اپروچ راغی، د مذهب خپل اپروچ دی، روایات خپل دي، د فلاسفي خپل اپروچ و.